د لوی خدای په نامه سلامونه وخت مو په خیر. د عروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې لخوا د عمل خبرې څانګې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د وریه حمل میاشتې 15مه نیټه ده. زه صادق فروتان یم. اوس تاسو پام راوړم خبرونو ته. د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د روژه مات په مناسبت جوړ سوی پروګرام کې چې د ځینو هیوادونو سیاسي استازو هم حضور درلود د داعش پر وړاندې د سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو پر مبارزې ټینګار کړی دی. ښاغلي حنفي په دغه پروګرام کې زیاته کړه چې په افغانستان کې داعش ډله د اسلامي امارت له لورې ځپل سوې او د هیواد په هیڅ نقطه کې شتون نه لري. ښاغلي حنفي د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې د اسلامي امارت او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اړیکې مهمې بللي او وایي اسلامي امارت د هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او له نورو هیوادونو هم غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د اسلامي امارت د دغه چارواکي په خبره په افغانستان کې امن نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دی بلکې د سیمې او له سیمې ورهاخوا د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د ننګرهار پوهنتون د ساینس پوهنځي زده کړیالانو له کاغذ څخه F-22 ماډل بې پیلوټه الوتکه جوړه کړې. د یاد وزارت په وینا دغه الوتکه د 1500 متره ارتفاع او 1.5 کیلومتره په اوږدوالي د الوتنې ترڅنګ کولی سي چې 1500 ګرامه وزن هم پورته کړي. مالیې وزارت د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي که څه هم تر دې دمه د روان مالي کال بودیجه نه ده توشیح سوې خو د اسلامي امارت د مشرتابه د هدایت پر بنسټ دغه وزارت د روژې مبارکې میاشتې او کوچني اختر درناوي په پار د دولتي کارکوونکو د حمل میاشتې معاشونه ورکوي. د نړیوال بانک یوه تازه راپور ښیي چې د اسرائیلو له لوري پر غزې د بریدونو د پیل په لومړنیو 4 میاشتو کې د شاوخوا 19 میلیارده ډالرو په ارزښت زیربناوې او ودانۍ ویجاړې سوي دي. د دغه راپور پر اساس په دغو ویجاړیو کې د غزې نږدې 2.5 سلنه کورونه چې شاوخوا 300 زرو ته رسیږي له منځه تللي او له امله یې نږدې 1 میلیون وګړي هم بېکوره سوي دي. او په پای کې د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د تایوان هیواد په ختیځ کې د ریشتر په کچه 7.4 درجې زلزله سوې. د دغې زلزلې سره هممهاله د امریکا جیولوجیکي سروي دغه هیواد او څیرمه هیوادونو ته د سونامي څپو د راوتلو خبرداری ورکړی. ورته مهال د تایوان چارواکو دغه زلزله په تیرو 25 کلونو کې تر ټولو زوروره زلزله بللې چې په پایله کې یو شمېر ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړې سوي او د ځاني تلفاتو په اړه یې تر اوسه کره معلومات نه دي ورکړل سوي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.